پاکستان کې د یو وسلوال برید له امله 4 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا کورمې په پیاوړ سیمه کې نامعلومو وسلوالو په یو ډله خلکو ډزې کړي چې له امله یې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې وژل شوي کسان څوک دي، خو ځینې سرچینې وژل شوي کسان پولیس یادوي. په سیمه کې د پولیسو یو افسر حمزه بنګخ رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې وژل شوي کسان پولیسو او هغه مهال یې د پولیسو جامې په ځان نه وې. تر اوسه پورې لا نورو کره سرچینو دا خبره نه ده تاییده کړې، خو په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې وسلوالې ډلې پولیس، حکومتي کسان او فعالان په نښه کوي.